محصلین ما را که می‌بینید هم از اکادمی ملی نظامی 4 ساله افغانستان و هم از اکادمی جوان افسران افغانستان امروز یک جشن فراغت دارند. به این معنا که اکادمی ملی نظامی افغانستان دوره 13 که فارغ داده هم جشن میگیرد و خوشبختی خوب به این بود که بعد از ختم دوره اینا یک کورس شرعی هم به جا آوردن و او را سپری کردند. همچنان اکادمی افسران جوان ما هم با امروز هم با سند فراغت دوره تحصیلی خود و هم با سند فراغت دوره شرعی خود ما فارغ میتیم. نوم کریم خان کلیوال دی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ما د ځوان افسرانو د اکاډمۍ یو تن محصل ما چې اوس نن زمونږ تاسو ګورئ چې د فراغت غونډې مراسم دي. کله چې مونږ وغوښتل شوي وو د هغې نه وروسته چې کوم درسونه موږ ته راکړل شو په دغه د کمه موده کې چې کوم پرمختګ اسلامي امارت د دولت د خوا څخه وشو نو رښتیا خبرې ډېر ستایلو دی او ډېر باید ډېر هر څومره ستاینه چې وشي کمه ده. نو ډېر خوشحاله یو ډېر موږ په ښه شکل سره درسونه ترسره کړه، شرعي دوره هم ترسره کړه او هغه څه چې موږ فکر کاوه د هغې نه څو چنده منګه مراسم ځخه نیول شوي دي، ښه روزنه راکړل شوې ده او انشاءالله باوري یم چې په راتلونکي کې به لا هم په ډېر لنډ وخت کې منګه د یو ښه او پرمختللي حکومت نظام شاهدان اوسو. الحمدلله شکر. اولا که ما اینجا آمدیم ما احساس داشتیم شاید یک عقده‌مند باشن، چرا که ما در نظام قبلی بودیم شاید به این احساس بودیم که شاید یک مشکلاتی برای ما پیش شود و شاید عقده‌مندی صورت بگیره. الحمدلله شکر نه این چنین نبود، بلکه یک رفتارهای مناسبی بود، یک اخلاقی را که ما در اینجا دیدیم عدالت خواهی بود. واقعا ما احساس خوشی داریم از استادای گرانقدر و از امارت اسلامی افغانستان. پیام برای جوانان افغانستان همی است که بیایم به صف مقدس امارت اسلامی افغانستان خود را شامل بسازند که بتوانند مصدر خدمت به مردم خود شوند. احساس خوشی داریم از استادای گرانقدر. Let's go.